ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې له لوري له پاکستانه په جبر راایستل شویو 2000 کورنیو باندې نقدي مرسته وویشل شوه. ختیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې رئیس وایي دغه کورنۍ د شفافې سروې له مخې ټاکل شوي او هرې کورنۍ ته به 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. 2000 کورنیو لپاره د مهاجرو د پاکستان په اجباري شکل باندې راکړه شوي دي او د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا او هغه کورنۍ چې هغوی دلته په خیمو کې او یا بیخي سرپناه نه لري هغوی لپاره 2000 کورنۍ لپاره چې فی کورنۍ ته 10,000 روپۍ ورکول کېږي. دغه مرسته د ICRC په ملاتړ باندې چمتو شوې وه او د سرې میاشتې سروې کړې ده، ډېره شفافه سروې شوې ده او نن هغوی ته توضیح لرو. نوموړی وایي د خپل توان مطابق به راتلونکي کوښښ وکړي چې د خپلو هیوادوالو سره مرستې ترسره کړي. مرسته اخیستونکي وایي خوښ دي چې د سرې میاشتې لخوا ورسره نغدي مرسته شوې ده. ډېر خوشحاله یو، مثال موږ سره ډېر کومکونه وسو، موږ سره ډېر امداد وسو، موږ اوس ډېر خوشحاله یو لکه موږ ته دا پیسې مثال میلاو سولې. دغسې مثال موږ سره نور کومک وسي، نور امدادونه وسي، راسن مثال راکړي. دغه راز نور مرسته اخیستونکي وایي مرستې دې ورسره دوامداره شي. چې خوراکي موادونه راسره وکړي، نور هغو راسره وکړي او مځکو هم هغو راسره وکړي، ځمکې نه لرو او موږ سره کومکونه وکړي. دا اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې دا کومک موږ سره وکړي. د یادولو ده ننګرهار کې له پاکستانه په زور راایستل شویو کورنیو سره د بېلابېلو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا نغدي خوراکي او کورنیو وسایلو مرستې شوي دي.